بېادبي د ډېره زیاته معافي. خوشحال صاحب چې دی یو باتربیه ځوان دی، باسط، چورلټ، بېسواده دی، چورلټ بد اخلاقه دی. دا خبره زه ځکه کړم چې مطلب په میډیا کې هغه ډېر زیاته بد اخلاقي کوي. او خوشحال ورور چې دی ډېر یو دروند ځوان دی. صحیح ده په ځینو مواردو کې به موږ اختلاف سره لرو، خو ډېر باتربیه ځوان دی. خوشحال صاحب مهرباني وکړه، دې ورور در باندې وکړه څه جواب ورته درکړي. مهرباني. ډېره مننه فهیم صاحب، تاسو ته سلامونه. بس ټول سینازې ټولو ته سلامونه احترامات. انشاءالله چې ټول ښه اوسئ، روغ اوسئ، جوړ اوسئ. مخکې له دې نه چې هغه ته خبره وکړم، یوه خبره زه کومه که فرد باندې بحث کوئ خو ضرور به ناسې وخت پرې ضایع کړو. هغه خبره چې افرادو باندې بحث ونه کړو. زما هر ملګری که هغه جمیل باسط ده، که جلال جبار خیل ده، او که ځواک صاحب ده، زه په پوره ډاډ درته وایم څومره چې تاسو ته وطنۍ مینه ستاسو په زړونو کې ده، څو چنده یې هغوی سره ده. یو خو دا ده بدبختي دا ده چې موږ کله چې څوک د همفکره نه وي هغه ته د دښمن په سترګه ګورو. هغه مبادی راځي او که موقع راته په لاس راسي نو هر رقم توهین او تحقیر سي هغه ورته کوو. مثلا اجب شاهین وایي چې هغه نیم مسلمان ده نیم انګریز. شاید دا خبرې د ټوکو لوجې کړي یا د مسخرې په ډول کړي که نه، یا مثلا فهیم ورته وایي چې والا هغه بېسواده دی که نه. دا هغه څه دي چې شاید اشخاص ورباندې خفه سي. ته اوس خپله په افرادو لګې وروره که نه، موږ ته تاسو د خبرې فهیم جان خیر د خوشحال صاحب زه یو خبره وکړم، ته خپله خبره مکمله وکړه. ګوره خوشحال صاحب خبره دا ده وروره، په میډیا کې هېڅوک دا حق نه لري چې یو بل څوک په سیاسي او په ټولنیزو بحثونو کې توهین او تحقیر کا. خو دا کار باسط کړی دی، دا کار باسط کوي. موږ ګوره نه په حسیب باندې نیوکه کوو نه په جبار خیل باندې کوو، ځکه هغوی دا کار نه دی کړی، هغه دا کار نه کوي. ده دا کار کړی دی او همدا مو یاد کوه. اوس که ته غواړې په دې باندې مخکې بحث وکړي صحیح ده، که نه یې ورباندې کړي وروره پرېږدی، مطلب موږ د سره موافق یو. زه لنډ وایم هغومره چې په وطن باندې باسط مینده شاید زه نه اوسم، شاید ته نه اوسېږي. څومره چې په وطن باندې د هغه زړه درد کوي. دا خو په دې معنا نه ده خوشحال صاحب چې ته په وطن باندې مین یې، ته د یو بل چا توهین او تحقیر کړي، یو بل چا ته کنځلې کړي، یو بل چا ته سپکاوی کړي. دا خو د وطن مینه نه ده. زه به یو شی ووایم فهیم جانه اظهار خوشحال صاحب خیر په بخښنې سره اصلا کې یوه خبر درته وکړم. اظهار خوشحاله موږ په دې شکمن نه یو چې دی په وطن نه ده مین، خو ډالر هم ډېر ظالم شی ده، پوه شوې. دا هم ډېر کافر شی ده، په دې هم سړی مینې د دماغ په جب کې سړي پراته وي دا زړه ورسره تازه وي. پام دې ده که نه، که هغه 2-3 کیلومتره خاوره خرڅېږي مشکل نشته. که زه نقشه جوړوم هم په وطن مین یم، ځکه ډالر هم خوند راکوي، په وطن دوستي هم خوند راکوي. اظهار خوشحال صاحب موږ د تاسې په هغه باندې وطن دوستي باندې شک نه منو، شک کوو نه، ځکه بااستعداده ځوانان یې. خو دا ته را سره ومنه چې ډالر هم ډېر خوږ شی ده او ډالر هم ډېر کامیاب او پرمختللی شی ده چې هغه د انسان عقیده هم بدلوی سي، وطن دوستي هم بدلوی سي او هر څه بدلولی سي. دا ته ومنه. بل ورځ د تاسې په بروډ کې زه ناست وم، تاسې ته ما نه توهین کړی نه مو تحقیر کړی، له لایف نه یې کته وغورځولم، بیا وروسته ویلې وای دی لاړه خپله. ګوره دا ناځواني ده، دا ښه خبره نه ده. اظهار خوشحال صاحب موږ که چېرته د تاسې سره بحث کوو په دا ټول ټیک ټاک کې به څوک دا ثابته نه کړي رانه چې ما د یو چا متقابل احترام دی نه ورته کړی او ما د هغه په درناوی نه کړی، که هغه ته یې بل څوک. هر وخت ما دا ویلي دي چې دا ځوانان با استعداده دي، د دغو سره باید خبرې وکړو، د دوی سره باید کینو، د دوی سره باید بحث وسي، د دوی سره باید خبرې وسي، د دوی سره. خو دا په دې معنا نه ده چې زه د تا سره بحث په یوه شي باندې کوم او ته راجع کېږي بله دروازه را خلاصوې. که پام دې کړی اظهار خوشحال صاحب، البته ته خو وی هغلته په هغه لایف کې خبرې ټولې تا واورېدلې، خبرې هغه حساب کتاب ټول تا واورېده. انشاءالله موږ به چا کوم هغه کې به مو چېرته توهین نه وي کړی او نه یې کوو او نه د هغه سره کومه شخصي دښمني لرو، نه کوم مشکل ورسره لرو. موږ هسې یوازې مشکل لرو په دې شکل لرو چې د پاکستان په مقابل کې د ماته څوک نه رادرېږي، که هغه افغان ده، که با استعداده ده، که پښتون ده، که غیرتي ده، که بې غیرته ده، د ما په مخ کې د پاکستان په مخ کې د ماته نه رادرېږي، هغه د ماته نه راکوي پیغور. ځکه په دا د موږ او تاسې ګډ کور ده، دا د موږ او تاسې ګډه منځکه ده. که په چېرته په خوست باندې بمبار کېږي اظهار خوشحال صاحب، خوست د تا ولایت ده. که په پکتیا بمبار کېږي دا د ما ولایت ده. که په جلال آباد بمبار کېږي د شینواري صاحب ولایت ده. که داسې د افغانستان په هر ولایت باندې بمبار کېږي دا د موږ او تاسې ټولو ګډ کور ده. په دې ګډ کور باندې چې څوک برید کوي او څوک هم پرې راځي برید پرې کوي، دا حق په هر افغان باندې ده. دا یوازې د حکومت خبره نه ده چې موږ او تاسې په حکومت باندې بحث وکړو چې خامخا د حکومت جواب ورکړي، خامخا د هر څه جواب ورکړي. د پاکستان میډیا راجع کېږي، تاسو به کوي، تا بېزته کوي، د افغان په نوم دې بېزته کوي، د طالب په نوم دې نه بېزته کوي.
دوی چې هغه کومه ډرامه جوړه کړې وه هغه کوم حساب کتاب یې جوړ کړی وم هغه خبر زه درته کوم هغه کې که چېرته ما په هغه ډرامه کې ټول چا ثابته کړه چې طالب یاد کړی وي یا د طالب خبره یاده کړې وي زه به پزه غوږ درته پرېږدم هغلته افغانیو جمله چې شي سوله ټول افغانستان څه په افغانستان باندې رشخند ویل کېږي که زه دا خبره وکړم چې نورخان بیسي وویسته یا فهیم صاحب دا خبره وکړي یا بل افغان راجګ سي چې د پاکستان په هغه ځای کې برید وسه جمیل باسط راجګ کېږي ماله مرۍ یې نیسي چې تا دا خبره دروغ کړې ده دا خو نازواني ده که نه مهرباني اظهار خوشحال صاحب ما خو خبرې شروع کړلې خو ستاسو د یو خبرو کې م زه رانغلم که نه خبرې بیا ستاسې راغلې مالېزه سې وایي ورما ګوره ښه د پاکستان مقابل کې د پاکستان د بریدونو مقابل کې شاهین صاحب تو خدای سي ته ډېر ودرېدې که زه ډېر ودرېدم تا ډېر تبلیغات کړي دي که ما ډېر تبلیغات کړي دي مایک دې اوس خلاص که اوس ووایه راته دا تر ننه پورې په همغه ملاتړ پورې مې مننه کړې ده نه مننې لپاره ته ولې ما نه مننه کوې ته ولې د افغان په حیث درنه کړې ده هغه زما مسؤلیت ده ګوره طالب باندې مې کړې ده له بله مې کړې خو له باسط زه بله خبره کوم هغه ستا خپله خوښه که نه سکای نه کوي او زه فکر کوم چې هغه مننې ته اړتیا ځکه نه لري چې هغه ستا لپاره نه ده کړې هغه د وطن لپاره کړې نه زه لرم نه بیرته زه تا نه کوم مننه که نه ځکه چې دا زمونږ وطن ده دا زمونږ خاوره ده که پاکستان په بریدونه کوي بیا یې تر څنګ درېږو بیا یې تر څنګ درېږو بیا یې تر څنګ درېږو که نه همغه وخت نه تر اوسه پورې دغه اوس زه دلته ناست یم که نه تاسې ما ته وایي چې نه ته والا چې د امارات خلاف یې او دا یې هغه یې مګر کله چې جمهوریتیانو لایف وي هلته ما ته وایي چې ته طالب یې تر ننه پورې په همغه ملاتړ باندې زه طالب یادېږم که نه یادېږم همدا ځواک یادېږي که نه یادېږي که نه دغه څو ورځې دا 2 هفتې خو پرله پسې لانجې تاسې ګورئ وجه چې دا چې هلته موږ د خپل وطن ننګه کړې ده موږ د هغه سرتېرې ننګه کړې وه چې د شپې نیمه شپه یې ټوپک راواخیسته او په هر فرضي کرښې په هره برخه کې په دښمن باندې اور بل که صحیح ده خو دا زما د همغه وطنۍ مینه ده دا زما هغه سره چې زه مې خپل هغه بد رور یا ښه ورور یا زه بد یا زه ښه د همغه تر څنګ ودرېدم که نه تر ننه پورې زه طالب یادېږم خو زه وایم یو څوک چې زه پوهېږم ګوره باسط هغه افغان صاحب ګوره ښه زه وایم که جمیل دلته وایي ښه وه دا اوس هغه خپله خبره یې درته کړې وایي صحیح ده نو زه وایم چې یو څوک شتون نه لري ولې بحث پې وکړو ولې خبره وکړو ولې مثلا رنګارنګ ټاپي و نومونه پې کېدو ولې ضرورت څه شی خوشحال صاحب ګوره موږ دا نه وایو قربان د شم وروره موږ دا وایو تا ته بشیر ورور درته ګیله وکړه درته وایو هغه ګیلې ته راځم ګوره ښه یو خو دا د فهیم صاحب همدلته خو ته نسې کولی چې زما د نظر حق واخلې دا کولی سې نه سې کولی صحیح سو کله چې زمونږ لایف ته څوک راځي زه خو نسم کولی چې هغه د نظر حق واخلم هغه به خپله خبره کوي خپل موضوعات به شریکي خپل فکر به وایي که نه زه به خپل وایم همغه لایف ته دا شاهین صاحب راغی رحماني صاحب راغی نور خلک راغلل ګوره هلته م زمونږ نیوکه یوازې په دې وسې د امارات خلاف سې هغوی ته یو رقم پروتوکول ورکړو باید دا نه وی ورکړل شوی د دې معنا دا نه ده چې موږ د مقاومت جبهې ملاتړ یو په عمر کې نه یو که نه که ما ته 2 انتخابه پرېږدې 2 انتخابه کېدې چې وروره امارات که مقاومت زه وایم امارات که ما ته چې امارات یا جبهې بل ازادۍ جبهه یا بل که نه زه ټولو کې انتخاب دا کوم ولې کوم ځکه چې زه په افغانستان کې د جګړې غوښتونکی نه یم زه په افغانستان کې د اصلاحاتو غوښتونکی یم شاید ته یو رقم یې زه بل رقم یم که نه که موږ داسې یو څه کړي چې هغه زموږ ملي تاواني د تاوان یې ټول ویني ولس یې ویني حکومت یې ویني او خاوره یې ویني بلکل موږ ملامت یو هغه که هر څوک کوي موږ یې په خلاف درېږو او دا وجیبه ده پات شو موږ خپله خلک یو هغه کې شک نشته وروره ښه خو اوس د ده دا نیوکه یا ګیله دا وه چې دغه باسط ولې نور افغانان توهینوي او تحقیروي حال مثلا یو مثال یې ورکوي ګورې همدغه باسط په جمهوریت کې کار کاوه په بدل کې ډالر اخیسته مفت په امارات کې هم کار کاوه ډالر یې واخیسته همدې ته راځم دغه باسط ګوره په امارات کې نه پوهېږم څومره یو کال یو نیم کال 2 کال ګوره ده پکې کار کاوه په بدل کې ډالر اخیسته موږ نه د جمهوریت نه ډالر اخیستي دي نه د امارات نه اخلو هدف دا دی چې زموږ دا وطن ګورئ که زه یو خبره وکړم شینواري صاحب زه به دا خبره خلاصه کړم بیا ته مکمل هغه وکړه موږ د هیڅ افغان توهین او تحقیر نه کوو موږ هیڅ افغان ته سپک الفاظ نه کارو لکه دا باسط چې بل اوس ګوره باچا صاحب ته وکارول همدغسې نورو افغانانو ته کاروي یعنې دی فکر دا کا چې دی په آی ټي کې مطلب لکه یو څه معلومات لري دا نور افغانان چې دي صاحب مهربانه دا هېڅوک هم لري وا لکه ته به په آی ټي کې لري یو بل د هغې بل او تاسو په دې تبلیغ نه ورته کوو نیوکه په لرو باید ځان اصلاح کا
نه ګورئ څوک چې کله چې دغه تور موږ لګوو چې دا کس د ادارې یا بل چاته کار کوي که نه د هغې مقصد د هغه وي چې د خلکو توجه په ځان راواړوي او د مهمو موضوعاتو نه د خلکو فکر بلې خواته واړوي د افغانانو په بس کې ستا څه کار دی چې راغلی دلته نه پاس مایک راولګي افغان صاحب که لږ وخت ما ته راکړي دا به څنګه رحمان صاحب خبره وکړه زه خالي اتل لور ته یم چې اتل وروره موږ چاته موږ ګوره هر هغه څوک چې د مقدس جغرافي په تاوان باندې خبره کوي موږ په مقابل کې ودرګو ما وکړه دا بشیر راجګیږي دا غواړي چې دا رقم ته خبرې شروع کی او بل راجګیږي یعنی دلته په خپله موږ خلکو ته دا لاره ورکوو چې که تاسو غواړئ په ملت مشهور شئ خبرې ته واس وروره اجازه راکړه چې زه دوه خبرې کوم بیا ځکه دا کې ټایم وروره ګیله وکړه خوشحال لور ته ګورې زمونږ تاسو ګورې دلته موضوع پاتې شوه اوس موږ په اشخاصو خبرې کوو دلته د جمهوریت پارلمان کې مه جوړوئ بحث لږ منور کوي هغه د جمهوریت د پارلمان کې سسوده ولې داسې کېږي زه دلته وخت راکړم مهرباني ستا نوبت دی مننه زه په ډېر لنډه توګه خبرې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو افغان صاحب تا ته او خلیل صاحب ته او شیرزاد صاحب ته او بشیر صاحب ته حاجي صاحب محترم ته دغه نور ښاغلو راغلو میلمنو ملګرو ته ټولو ته درناوی وړاندې کوم الله دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ وي زه دوه خبرې کوم افغان صاحب چا به دا تصور هم نه کوو چې د جمهوریت عسکر پاکستان ته ځي دا تصور تاسې کوو په دا شلو کلو کې هېڅ امکان یې نه و د دغه نظریې خلک دا پاکستان ته ژمن دي نه افغانستان ته فیل افغانستان ته خبره مو سر خلاصیږي په پاکستان کې جمهوریت دی دوی غواړي جمهوریت په افغانستان کې نو چې پاکستان سره یو ځای نیسي خو دوی خو بیا بل جمهوریت راوستلی نسي د یاسین ضیا په شمول ټول نظامي پرسونل دي تللي دي په چترالو په ځینو سیمو کې هلته ځای پر ځای سوي دي ته څه فکر کوې د پرون دشمن د نن دوست تاسې اوس هم خوبوړي یاست راسئ دلته فکري او عقیدهیي مبارزه ده د عقیدې سره دې چې سمون ونه خوري دا ستا خلک نشي کېدلی دی پنجابی جمهوریت پاله تر تا امارتي ښه ګڼي تر تا افغان هم ښه ګڼي ځکه هغوی دغه څه ورته ورکوي چې دوی غواړي نو هیله مو دا دی دا خلک په دې باندې مه ګرموئ چې تاسې ولې دا خبرې کوئ دوی غواړي دغه سلسله دغه پروسه غواړي چې د هر ادرس نوي دوی ته دغه څه زمینه سازي وسي دوی د جمهوریت دپاره کار کوي ته څه فکر کوې چې یو چا د امریکایانو سره کار وکړه هغه د پاکستانیانو سره کار نه کوي نو خبره زه نوره نه کوم هیله دلته ملګري به زیاتره پر دې باندې خبسي او دې ته انتظار وسیږئ چې ستا ژورنالستان چې په جمهوریت کې د افغانستان په استازولۍ خبرې کولې دا به اسلام آباد ته ځي مایکونه به یې لاس کې وي د هغه ځای به پر تا باندې به وارونه کوي دې وخت هم انتظار نظامیان ولاړل لږ دې ته تمه سئ دا وخت راتلونکی دی مننه دغه محمد ورور کومه ویډیو راوړې ده سلامونه او نیکې هیلې نمبر بالکل د ما دی زه پرونی راغلی ستا نمبر دی خو دغه محمد ورور کومه ویډیو راوړې ده محمد ورور بل موبایل سره شته دی ما سره بل موبایل نشته سلامونه ټولو ته هیله د روغ جوړ اوسئ ما سره بل موبایل نشته فهیمه دا مې انشاءالله د انبوکس ته راولېږه محمد زه ته فرینډان یو زه به ګوره زه یو شی ته د ډرون په اړه د خط درته وایم ګوره فهیمه ما په پشین کې وخت تېر کړی ما تقریبا لسم سي مکتب پاکستان پشین کې ویلی ده سرانانو سره څنګ کې ده ضلع پشین بدغلته د ما یو انسیمپي و چې ورور یې په فوج کې ده کاکړان دي بیا هغه ته ما په هغه کې میسج وکړ په ټیک ټاک کې وټساپ هم سره ملسک خبره ده نو هغه بېرته ما ته وایس میسج کړی ده ویډیو مې درته لیږلی هغه به زه اوس سارګر ته ولیږم هغه به پلې کړي سمه ده زه یې درته لیږم اوس شیرزاد صاحب مهرباني ستا نوبت دی ورور سلامونه او نیکې هیلې دلته ټولو دوستانو ته رحماني صاحب او شریفي صاحب شاهین حاجي او بشیر لاله ټولو ته سلامونه وړاندې کوم لاندې اورېدونکو ته یو شعر دی وایي ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدغه شی به ستا په لور ګزار شي خوشحال صاحب باسط نور ملګري ښه خلک دي خو تاسو باور وکړئ چې مونږ کله هم د امارت دپاره یعنې د هغوی د هغه رښتیا خبره وکړو دروغ نه کوو مونږ هم ورپسې لاس قسمه دروغ تړو ته وایه ښه خو چې هغه یوه ډېره رښتیا خبرې هغې ته کومه کله یوه خبره وکړو بیا دوی محکمه جوړه کړي راز محمد شیرزاد غوندې شخص محکمه کړی که نه پورې
تاسو ښه شهیدان یې په دې باندې والله به ورکې زه د افغانستان تلاړم رالم همدوی زه محکمه کړم وایي د تا محکمه روانه ده وایي ونیسئ زه وایم دغه نن چې پرون چې تاسو کومې خبرې وکړې بیا دا بله شپه چې په دې لایف کې دلته کوم ورور دا بله شپه چې په دې لایف کې کومې خبرې کولې دا ډېر فرق لري خو د ما او د فهیم افغان خبرې دا 2 کاله کېږي چې همدا رقم د شریفي صاحب خبرې هم دا 2 کاله کېږي چې همدا رقم روان دي زه ورته وایم امارته د افغانستان یو ښه ادرس یې افغانستان باندې حاکم یې امن دی جنګ نشته جګړه نشته مکتب درنه غواړم په زور هم درنه غواړم په رضا هم په کنځا هم درنه غواړم په استعانت هم په هر شي درنه غواړم تعلیم درنه غواړم چوکۍ درنه ښه ښایسته اهلکار دا د ما خبرې نه زه نه په همدې هغه باندې د ولس سره درنه ښه تعامل غواړم شاید په دې باندې که هغه خفه کېږي که نه خفه کېږي خپل کار دی خدای دې زړه وچاودي خو زه پوهېږم چې نه خفه کېږي چې دلته اکثره طالبان هم غواړي که نه مشران هم غواړي داسې دی زه وایم دغه خپل وطن دا یو ډېره عجیبه مینه لري که ته د دې خپل هېواد دپاره د طالب دپاره خو دروغ نه وایي خو د خپل هېواد دپاره به دروغ ووایې که نه زه که یې ووایم زه هېڅ په دې خبره باندې ما ته بده نه ښکاري باور وکړئ په د افغانستان په تاریخ کې شریفي صاحب دلته شته دی ګورئ اولنی ځل دی چې خدای دې وکړي چې د کلاشینکوف د مرمۍ ډز ورغلی تاسو ګورئ د ډرون خبرې کوئ بیا دا د ډرون هلته په فرضي کرښه جګړه بیا پاکستاني پوجیان راوستل بیا مردارول بیا هلته مسله جوړول دا ګورئ دا ټول کې نه دي تاسو ما ته یو ورځ وښیئ چې چا په هغې باندې دا رقم کار کړی یعنې زه وایم بلکل طالب پرېږده امارت هم پرېږده خو داسې خو یو څوک راته وښیئ چې هغوی هلته په پېښور کې داسې کار کړی په بلوچستان کې کړی په اسلام آباد کې کړی په مردان یې کړی یو څوک خو راته یو مثال راته راکوئ زه به یم بلکل او که د دروغو مثال به نه راکوئ ګوره یو داسې شی ورویشتی دی چا دا ګپ یې به نه لګوئ ځکه زه د 250 کالو یم ما ته د افغانستان د روسانو د وخت نه نیولې تر دا اوسه ذره تاریخ معلوم دی او په خپلو سترګو مې اکثریت لیدلي دي ټول مې په خپلو سترګو لیدلي دا صحیح ده چې موږ په افغانستان کې مشکلات لرو خو د پاکستان په مقابل کې چې دې خلکو کومه ایمانداري وښیده کومه قرباني ورکړې زما ډېر نږدې ملګري دي د هغوی ورونه پکې شهیدان شو دا رحماني صاحب پېژنې حقمل زما ډېر نږدې ملګری دی او ډېر پخوانی یو ملګری دی یو ښه ځوان دی د هغه ګوره ورور پکې شهید شو د هغه مور بوره شوه په دې کې ګوره ته راځې هغې ته ګپ لګې دا عابد صاحب ګوره د هغه ځوان ورور پکې شهید شو په دې فرضي کرښه باندې شهید شو نو تاسو فکر کوئ چې دا د ده دا ورونه چې شهیدان شو دا د 2,000 افغانۍ دپاره یا د 15,000 افغانۍ دپاره او هغه دومره په جذبه باندې دومره په جذبه دا جګړه کوله چې حیران سړی ګورئ موږ جنجال د دې خلکو سره دا دی شریفي صاحب چې ته د یو افغان هغه اسلامي او افغاني غیرت باندې رشخند وهې دا هیڅ د منلو وړ نه دی دا که ته یې که بل دی که زه هم ته راځه د ځان سره فقط چې یو زیات نه 10 سکنډه باندې 10 سکنډه په دې خپل وجدان کې فکر وکړه وایي تر ټولو ښه محکمه د انسان خپل وجدان دی فکر وکړه یو افغان ځوان د تور پنجابي د تور لنګي کافر په مقابل کې په فرضي کرښه باندې خپله وینه قربانوي نو ته څه فکر کوې ته ولې د هغه په دې وینه باندې رشخند وهې نو زه تا خلاف نه شم ګورئ زه خوشحال صاحب د ما نږدې ملګری دی شخصي ملګری مې دی یو خو دغلته د ډاکټر مولانا بلال دلته هغه دی شی دی چې دلته ما چې نور څوک یې وانه ورې ته وایي ښه ګورئ خوشحال صاحب د موږ ملګری دی خو رښتیا خبرې باسط او د بله ورځ په دې برنامه کې ډېرې زیاتې پروګیانې وکړې ډېرې زیاتې دا هیڅ نه و پکار دا هغه شیان و چې باور وکړئ ملت ته د منلو وړ نه دي دا یو قسم رشخند په دې موضوع باندې ولو او دا رشخند وهل چې دي که نه دا ګوره بیا ته
بیا تا باندې هغه نور هم باور نه کوي. اوس کاش کې ته داسې څوک وای چې باور یې در باندې کولی، بل درته دومره کنځا کوي ته خو پېژنې افغان صاحب. ابل ورځ یې ایثار کړی و په خدای لاړې په ال کې وچې شوې، لاړې په ال کې وچې شوې که نه. نو خبره دا مناسبه سرشار صاحب د ملګری دا شهزاد صاحب چې دلته خبره باید د جمهوریت او امارت پورې موضوع نه اوسېږي، دا د افغانستان موضوع ده. من وایو که چیرې په افغانستان باندې برید کېږي دا بیا د تا وطن ده، د مام ده، د امارتیم ده، د مجاهد هم ده، د ټولو ګډ وطن ده. نو ته مهرباني وکوه چې ته هغه څه مه وایه کوم چې د پاکستاني جنرال یې وایي. یو خو د پنجابي برید چې څومره موږ دردوي، قسم ته سته ګورې کوم چې څومره د پنجابي برید موږ دردوي، همدومره د دې خلکو دا ناقصه خبرې موږ هم دردوي. سړی په دې شکي شي چې وسړی تاسې افغان اوسئ که د کوم بل نسل ناست دی. یعنې زه هغه افغان نه ګڼم چې د افغانستان په جغرافیه باندې یو بل هېواد برید وکړي، تعرض وکړي او دی هغه ته خوشحاله وي یا دی هغه ته یو بل نوم ورکړي، زه هغه افغان بیخي ګڼم نه. خلیل ورور یو دقیقه ماته نوبت راکړي، یو دقیقه زه حرکت کوم. زه والله صرف د خبرو ته ناست یم، یو د درې خبرې کوم. خلیل ورور خوشحال زه پېژنم، داسې سراج محمد ورور ویلې موږ اړیکې لرو، خو زه ګیله مې دې نه وکړه. زه په هغې ورځ باندې رحماني صاحب هم راغی خبرې وکړې او د هغه هم خبرې وکړې کته یې کړل او داسې کسان یا اشخاص یې جګول څه هغوی معلومات نه درلودل، هغوی کولی سو افغانستان په دې اوسني حالات کې توهین او تحقیر وکړي او هر رقم پروپاګاندا وکړي او هغه د هغې ستاینه وکړي. موږ یې دې خلاف یو. فهیم ورور د موږ څه جمهوریت څه بدنام سو، د دغې اشخاصو د لاسه بدنام سو. تر اوسه پورې په دنیا په دې میډیا کې ما داسې یو جنرال څه په واقعا جنرال څه د موږ په وخت کې راغلی خبرې کړي، څه هغه خلکو ته ویلی څه والا ډاکټر صاحب اشرف غني داسې و دا داسې و دا داسې و. خو زه د کله څه دوی خبرې کوي او موږ یې ګورو، موږ پوهېږو څه د دوی وزن څومره ده او څومره دوی غواړي څه افغانستان فعلني حالات کې تخریب کړي. د هغوی دغه ټول ټاپک په چی شي باندې و، تاویده را تاویده د اوسني حالات د افغانستان باندې. دا دښمن ته دوی داسې دغه تقویت ورکوي او د خپل افغانستان د خپل دغه ته دومره دغه کوي، تحقیر توهین کوي، څه دا په آینده کې د موږ د ځوانان دغه خرابوي. او د همدغه یو د 18 کلن به راجګېده په هغې ورځ باندې هغې ته به یې وخت ورکړو، بیا به درې واړه هغې ته به امتیازات. آفرین ته ګوره څومره ښه خبره دې وکړله. دا څنګه سو هغه څنګه سو وروره. که چېرته وایي دغه په دوه ګوتو باندې نه پټېږي. ننني حالات څه اوس په افغانستان کې څه شی روان دي، په والله که 3 کاله 4 کاله بعد زه دا چاپلوسي نه کوم. تاسو به ګورئ څه دغې اروپا نه خلک به ځي افغانستان کې کار کوي. دغه اوس افغانان د کاناډا نه د موږ دوستان فامیلیان ځي په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي. ولې څه په افغانستان کې هغه مافیا ورک سول، ډالر څه کار څه هر څه سته ده. نو که دوی چېرته دوی پرېږدي، نو اوس د اوسني حالات کې فهیم ورور دومره داخلي دښمن لري اسلامي امارات، دومره داخلي سهند حتی د تر اریانا سعیده پورې دوی تبلیغات خپل شروع کړی ده او کار کوي. دا څه د موږ نسل ته دا په نقص ده ورور. باید دې مخنیوي. اوس ته ژورنالست یې سعیده، ته باید د آزاد ژورنالست یې داسې مه کوه سندونی سي. ته باید حقیقتونه دلته برملا کې خلکو ته داسې خو نه کېږي څه ته راغلی ناست دغه یوه خبره ونه ګیلمن شومه وویله چې هغه زما ملګری دی که نه خوشحال صاحب سیده مطلب موږ ورته احترام لرو. د افغانستان په باب باندې موږ ملګرتیا نه پېژنو، ځکه هر هغه څوک چې د افغانستان په زیان خبره کا او د ازلي دښمن په ګټه یې کا، موږ یې په مقابل کې ودرېږو. دا زموږ حق دی. تا ته سید څارګرو هغه درته ګیله وکړه، بشیر درته ګیله وکړه، تا باید ویلي وه چې دا خبره یې کړې ده. مطلب زه مسؤل نه یم نه دغه یم، خو دا خبره نه ده. یعنې دی ورته چې دی دلیلونه ورته تراشي، دا کار باید. فهیم صاحب یو خبره کومه، دا ملګري دلته خبرې وکړي. ګورئ دا شاید میډیا ته نوی راغلی، په ډېرو شیانو باندې دی نه پوهېږي تر اوسه پورې. تاسو زه یو خبر کوم، افغانان ځان چې دی وروره دومره وګونیسه چې بیخي دی وروره د انګلیسي زده کول دا علم نه ده، دا یو هنر ده. لکه چې ځي او جي کې هغه زده کوي، دا ډېره عادي شی ده.
غوږ ونیسه. دا ولس دومره ځیرک دومره هوښیار ده، تا یوه خبره دا ولس څاري، دا ولس په خپله قضاوت کوي. دغه سړي لهجه، دغه سړي دا اکټینګ دا چې دا اوس نوی راغلی مارکیټ ته او هغه هم چې هلته کښېني چې دغه خوا کې د آصف ځواک نه وي، دا خلک نه اوسېږي، دا خلک هغه څوک دی ته کښېني نو دغه شي ته اختیار زه وایم دا پرېږدي همداسې ډېر نه یو څو وخته یې پرېږدئ، دا په خپله اصلاح کېږي. دا چې د خپل حالات صاحب د تا د خبرې تایید ګوره ښه تا ویلې ولس یوه خبره څاري چې کله ده دا خبره وکړله چې دا خو والا بېکاره ډرون ده او هغوی یې کولی چې له شمسي نه یې کنټرول کړي که نه. هملته مې کمنټ وکړه پوه شوې مالې دا خوشې چټیات مه وایي بند که دا لایف آصف ځواک راجیک سیسټم میوټ کړلم. نو زه ګوره موږ چې خوشحاله او له آصف ځواک نه ګیله کوو ورته پلی که څارګر ورو دا ویډیو ورته دلته دغه موبایل لږ چارج ختم ده، دغه به لږ چارج واخلي، دغه به ته پرېږدم کوم یو ورور به خبرې وکړي. موږ چې دا ګیله کوو له باسط نه زیات هم له دوی نه ګیله کېږي چې وروره غټ غټ ورته ناست یاستئ، دا سړی د افغانستان په تخریب لګیا ده، خوله وربنده کړه نه ده وایي په دا خوله لاس ورته کېږدئ، په خوله لاس ورته کېږدئ، دا خلک مه غږوئ، هر سړی راولئ بلې غم دا ده سارګر صاحب ښه چې دی هم ورسره اوس په یو هغه کې راغلي څه ورته په ملګرتیا کې ښه دا ځینې وخت داسې چې دغه د ملګري هغه هم نشي زغملی. اوس دا ساقي خیل صاحب چې هغلته کفر هم وایي بعضې وخت هغه ځای کې زه اوس فهیم سره شپې لمانځه د ما نه بچ که خلیلي صاحب تا ملګرتیا وکړه نن غوښته یعنې زه په دې مطمئنه وم که چیرې ما بېګا دا سړی در نه وای خلاص کړی خیسه خرابېدله تر اخره پورې ما نه ما خو توهین نه ورته کاوه، ما منطق یعنې هغه کوو نه هغه کوو وکوو که نه هغه وکوو بیا دا سپینه خبره زه دا کوم که نه هغه وکوو اما بیا هم ما ویل چې ملګرتیا انډیوالي مو یو څو وخته ده دا به تر ابده پورې پاتې اوسېږي. دلته یو نزاکت د په انډیوالي کې سړی د انډیوال خبرې خلیلي صاحب والله د افغانستان په باب باندې ما د خپلې کورنۍ غړي خفه کړي دي، والله بالله په ثم تله درته قسم کړم. دا ولې ځکه افغانستان ما ته دومره څه راکړي دي چې زما خپلوانو ما ته نه دي راکړي، صحیح ده زما خپل به وي خو افغانستان ما ته ډېر څه راکړي دي. د افغانستان هوا، د افغانستان هویت، د افغانستان جغرافیا، د افغانستان دغه مقدسې خاورې زه په ګرد نړۍ د یو انسان په حیث پېژندلی یم. ما د خپلې کورنۍ غړو سره چې دی صاحب مهربانه د دښمنۍ اعلان کړی دی، صحیح ده. نو بیا خوشحال صاحب ته راځي ما ته چې وروره هغه زما ملګری دی، زه ملګری وروره ته پوه شه ملګری د پوه شه د افغانستان په باب یې توهین کړی دی، تحقیر یې کړی دی. زه باسط ته یو شین سوډر ورته یم، ځکه یې ورته یم چې د ده د علم په دغه شي باندې چې دی د افغانستان ابابیل پورې تمسخر پورې کا دا په دې معنا ده چې دا شین سوډر دی او د دې شي نه دا باید چې څومره زر کولی شي باید ځان ته نظرې کا راشي، افغاني ملي ګټو ته باید راشي، افغانستان هویت ته باید ژمن شي، د افغانستان ثبات او امن ته باید ژمن شي. ښه په هر صورت باندې را به شو